په کابل کې د ولسي جرګې ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې اعتراضونه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. دلته یو شمېر ناکامه نوماندان سر راټول شوي دي او ټینګار لري چې هغه پاکې رایې چې دوی ترلاسه کړې وي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس او یو شمېر کمیشنرانو له لوري د اخلاقي فساد او مالي فساد په بدل کې پلورل شوي دي. د شفافیت لپاره کار وکړو او دا هم یو منلی حقیقت دی چې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. د افغانستان خلکو که هغه زموږ ورونه دي که خویندې دي د اساسي قانون د حکم په اساس او د دیموکراسۍ د پلي کولو په خاطر په ټول ټاکنو کې ګډون وکړ. بلخوا یو شمېر معترضه نوماندان ټینګار په دې لري چې که چیرې غوښتنو ته یې پاملرنه ونه شي خپلو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي او کابل ښار ته غځېدلې لارې او واټونه به وتړي. دغه معترضان همدارنګه د محکمې میز ته د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو پر کش کېدو ټینګار لري. همگی پای صندوقهای رای رفتن و رای خود استعمال کردن، ولی یک تعداد از کسایی که یک تعداد از وطن فروشا، یک تعداد از بی‌وجدانها، یک تعداد از مردمایی که اصلا به اسلام، به دین اسلام، به تعهدات اسلام، به افغانستان، به مردم افغانستان عقیده ندارن، تعهد ندارن، رای شما را بر یک تعداد پولدارها به فروش رساندن. اولین فسادی که شکل گرفته فساد تکنیکی است. فساد تکنیکی به این معنا که تعداد زیادی از همکاران ما، هم وکلای برحال و هم کاندید وکیلات در لیست انتخاباتی روز اول حضور نداشته. اینا نه نامشان بوده، نه عکسشان بوده و نه نشان انتخاباتیشان. این خودش در یکی از موادهای قانون انتخابات آمده که یک نفر، حتی یک نفر در لیست اگر نبوده باشه انتخابات همو حوزه باطل میشه. بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د قانون له مخې به د معترضه نوماندانو ټولو ټاکنیزو شکایتونو ته ورسیږي. ما اطمینان میدیم به همه که در چارچوب قانون و مطابق به صلاحیت‌های خود و تمامی شکایت و اعتراضات قانونی در موعد قانونی و گونه قانونی و در چارچوب قانون به صورت جدی و قاطعانه تصمیم لازم را اتخاذ خواهیم کرد. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو ورځې مخکې له معترضه نوماندانو غوښتي وو تر څو خپل حقوق له قانوني لارو ترلاسه کړي.